السلام علیکم د ډایلی ټیچ چینل ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. هیله ده چې د تېرې ورځې درسونه مو تعقیب کړي وي. راځو نن د شپږمې ورځې درس وایو. لکه څرنګه چې تېرو درسونو کې موږ او تاسو د ګرامر په برخه کې دغه توري ویلي وو. د انګلیسي توري موږ په دریو برخو باندې ویشلي وو. غږ لرونکي توري وو یا واول لیټرز ول، ورپسې کانسوننټ لیټرز ول یا بې غږه توري، او سیمي واول لیټرز یعنې ما غږ لرونکي توري. نن د ګرامر په برخه کې همدغه د غږ لرونکو تورو او همدغه شان د بې غږه تورو باندې بحث دی. البته دا د ګرامر برخه ده او ډېره مهمه برخه ده. څنګه کولی شو چې د غږ لرونکو توري استعمال په جملو کې څنګه دی، په کلمو کې، او همدغه شان بې غږه توري څه وخت استعمالیږي او په کوم ځایونو کې معنا تلفظ کېږي او په کوم ځایونو کې بې غږه توری نه تلفظ کېږي. راځو درس باندې پیل کوو. ګرامر سیکشن د ګرامر برخه. د غږ لرونکو تورو ونډه. په کلمو کې غږ لرونکي توري لاندې ونډه لري. لومړی، که چیرې په یوه کلمه کې غږ لرونکي توري شتون ونه لري نو نشي کېدلی هغه کلمات تلفظ شي. که چیرې کې په یوه کلمه کې غږ لرونکي توري شتون ونه لري نو نشي کېدلی هغه کلمات تلفظ شي. لکه د سټوډنټ کلمه ده، دغه کله چې په دې کې واویل توری نه وي یا غږ لرونکی توری نه وي دا نشي تلفظ کېدلی. ګورئ ګرانو لیدونکو، که چې د واویل توری کله ور اضافه کړي دي نو بیا دا تلفظ کېږي. لکه په سټوډنټ کلمه کې د یو او ای د دواړه واویل توري دي. که چیرې کې د سټوډنټ د کلمې څخه د یو او د ای توری وباسو نو بیا دا نه تلفظ کېږي. نو که چیرې کې په یوه کلمه کې غږ لرونکي توري وجود ونه لري نو هغه کلمه نه تلفظ کېږي. دوهم، د غږ لرونکو تورو شتون په کلمو کې د څپو یا هجا د ایجاد سبب ګرځي. مطلب، که چیرې کې په کلمو کې غږ لرونکي توري وجود ولري دغه کلمه کې څپې رامنځته کېږي، هجا ټیټوالی او جګوالی رامنځته کېږي. که چیرې کې دا نه وي بیا په څپو کې په کلمو کې څپې یا هجا به وجود ونه لري. ورپسې د بې غږه تورو بحث لرو. په بې غږه توري چې دي په لاندې ډول څېړل کېږي. اول د بي توری. دا توری د بې غږ لري، د کلمو په منځ کې د ټینه د مخ او د کلمو په پای کې له ام څخه وروسته نه تلفظ کېږي. ګرانو لیدونکو، که چیرې کې د بي توری د کلمو په منځ کې د ټینه د مخ او د کلمو په پای کې یا په وروستیو کې له ام څخه وروسته راشي دا بیا نه تلفظ کېږي. لکه مثالونه یې درکړي: ډیت، ډیت. لکه د کلمو په منځ کې مونږ وویل چې د ټینه د مخه که راشي بیا نه تلفظ کېږي. ډیت. قرضې ته وایي قرض. او که چیرې کې د کلمو په وروستیو کې د ام څخه وروسته راشي بیا نه تلفظ کېږي. لکه کام، کام، بام، بام. ګورئ ګرانو لیدونکو، کام غمنځ ته یا ږمنځ ته وایي چې د کلمو په وروستیو کې له ام څخه وروسته بي راغلي نه تلفظ کېږي. بام، بم ته وایي چې د بم نشو موږ ویلی ځکه چې دا د ام څخه وروسته د کلمو په وروستیو کې راغلې ده. او نورو ځایونو کې بیا استثنا نه لري، خپله معنا وباسي. لکه باربر، سلماني یعنې ته ویښتان جوړونکي ته باربر، او بوک کتاب ته وایي. بغیر په دغه دوه استثنا یا دوه قاعدې لري. که چیرې کې د بي توری د کلمو په منځ کې د ټینه د مخ او د کلمو په پای کې له ام څخه وروسته راشي بیا نه تلفظ کېږي. ورپسې د سی توری. دا توری د سین او کاف غږ ورکوي. کله چې له سی وروسته آی ای وای راشي، مخکې مهم ویلي وو، که چیرې کې له سی وروسته آی ای یا وای راشي سین او له هغه پرته کاف تلفظ کېږي. په ځینو حالاتو کې چې د اس سی توری راشي نو د سین غږ ورکوي، ځکه چې په ځینو حالاتو کې د سی مخې ته آی ای وای توری وي. ګرانو لیدونکو، که چیرې کې د سی توری څخه وروسته آی ای وای راشي نو بیا د سین اواز باسي، او نور په ټولو ځایونو کې د کاف اواز وباسي. او په ځینو حالاتو کې د اس سی توری که راشي بیا هم د سین غږ ورکوي، ځکه چې په ځینو حالاتو کې د سی مخې ته آی ای وای توری وي. مثالونه ته راځو. لکه کوک، اشپز ته وایي مخ ته ترې اودو. او که چیرې کې مخته وروسته ترې آی یا ای یا وای راشي نو بیا د سین اواز باسي. لکه بایسیکل، بایسیکل ته وایي. څه ته وایي؟ بایسیکل. مخته ترې وای راغلی دی وروسته. ورپسې سنټر، سنټر مرکز ته وایي. د سین اواز تلفظ کېږي. ولې تلفظ کېږي؟ ځکه چې وروسته ترې ای راغلی ده. سنټر. او سیټي، ولې سیټي تلفظ کېږي؟ سین تلفظ کېږي. سیټي څه ته وایي؟ ښار ته وایي. سیټي ولې تلفظ کېږي؟ ځکه وروسته ترې آی راغلی دی. کار، کار، کاف اواز تلفظ کوي. ولې؟ چې وروسته ترې نه ای راغلی، نه آی راغلی، نه وای راغلی. کار موټر ته وایي. ساینس، ساینس
څه ته وایي ساینس ته وایي خپله ساینس ته وایي ولې دلته د سین اواز وباسه مونږ ویلي چې د اس سی توري چې کله راشي نو بیا د څه شي اواز وباسي د سین غږ ورکوي سیسرز بیا تی کله چې د اس سی اواز توري ګاډه سره راشي بیا هم د سین اواز تلفظ وباسي لکه سیسرز بیا تی مسل غزله نوټ کله چې د کې توري نه مخکې د سی توری راغلی وي نو دلته سی غږ نه ورکوي که چیرې د کې توري نه مخکې د سی توری راغلی وي نو بیا دلته د سی غږ نه ورکوي ګورئ ګرانو لیدونکو مثالونو ته راځو بیک ملاتړ کولو ته ویل کېږي بیک ملاتړ کول یا شاته ویل کېږي چې ناون شي نو دلته بیک څخه مخکې د کې توری راغلی دی د سی توری دلته نه تلفظ کېږي د کې توری تلفظ کیږي د سی توری نه تلفظ کیږي بیک ملاتړ کول سیک لوټل تالا کول سیک لوټل تالا کول سیک ناروغ مریض سیک ناروغ او سیک لوټل تالا کول د ډي توری دا توری د ډال غږ ورکوي که چیرې له ډي وروسته جې یا جي راشي نو د ډي توری اواز نه ورکوي د ډي توری دا توری د دال یا ډال اواز ورکوي خو که چیرې له ډي وروسته د جې یا د جي توری راشي نو ډي توری اواز نه ورکوي لکه بریج څه ته وایي پول ته وایي څه ترې راغلی دي وروسته څه ترې راغلی دي جي ترې راغلی نو د ډي اواز سایلنټ شو اجور لوړه کول وروسته ترې جې راغلی اجیکټیو صفت وروسته د څه راغلی دي جې راغلی ډسکلوز ښکاره کول د ډال اواز وباسه ډسکلوز ښکاره کول ډور دروازه د اف توری دا توری د فی غږ لري کومه استثنا نه لري چې موږ ویلی شو په کوم ځایونو کې چې تا راشي وروسته د یا د اواز باسي نه هر ځای کې اواز باسي د فی توری دا د فی غږ لري لکه فیکټوري فابریکه فلم فاکس ګیدړ فیم شهرت فیکټ حقیقت فادر پلار فوټ پښه دا ګرانو لیدونکو د ګرامر برخه یو ډیره مهمه موضوع در سره وګورئ راتلونکي درسونو کې هم ځینې توري لرو هغه به هم یا تکرار کړو ورپسې راځو کنورسیشن د محاورې ته محاوره introducing yourself ځان معرفي کول څنګه کولی شو ځان معرفي کړو معرفي کول yourself ځان introducing yourself ځان معرفي کول sentences جملې او تلفظ پښتو معنا my name is جمشید زما نوم جمشید دی what is your name ستاسو نوم څه دی my name is علم زما نوم علم دی nice to meet you ستاسو د لیدونه خوښ شوم nice to meet you too ستاسو د لیدونه هم خوښ شوم nice to meet you too زه هم ستاسو د لیدونه خوښ شوم راځو ګرانو لیدونکو تیره د نن ورځ هم درس ته همدغه ځای پورې وو انشاءالله راتلونکي درس کې به د اوومې ورځې درس وایو هیله ده چې درسونه در سره تعقیب کړئ ویې ګورئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او شیر کړئ